چې په دې ورځو کې د دعا وغوښتله د دې ډیر یقین دی چې په نسبت د نور ورځو په دې کې ډیره زیاته قبلېږي دعا. او په دې کې هغه یو ورځ یوم العرفه ده چې ما درته ویلي دا ورځ چې دی باقاعده د دې نمونه په حدیث کې راغلي. اتم تاریخ چې د دې ورځ راشي لکه نن دریم تاریخ دی. اتم تاریخ چې راغی هغه ته یوم الترویه وایي. حاجیان مینا ته لاړ شي چې شپه تیره کې سبا له ورپسې یوم العرفه شي. ټول نه عظیمه او ناشنا ورځ ده په ټول کال کې چې د هغې روژه په حاجیانو نشته دی. ځکه عجیبه نه هلته بیا ډېر تکلیف راځي هغې به یې نه نیسي. هغه خاص یو اوچت ځای ته رسېدلی دی چې صرف د خپل ذکر وکړي دعاګانې دا غټه خبره ده. او دا موږ تاسو چې دا حج له نه دي تلي دا به روژه نیسي. د دې روژه نفل ده فرض نه ده. که دې ونه نیوله ګناهګار نه خو یو غټ اجر دی دې نه به محرومه شي. یو چانس هغه به درنه ضایع شي. څنګه چې کاروبارونو کې چانسونه راځي په پیسو کې راځي خلک یې نه ضایع کوي. ورته ناست دي 2 روپو ګټه چې رچایي بس ورته ناست دي په تمه باندې. نو داسې د دین دا بعضې داسې دیني موقع راځي احوال او اوقات یا بعضې مقامات لکه حرم چې په هغې کې هغه چانس ضایع کول نه وي پکار. زما محترم ورونو د 2 کالو ګناهونه پرې معاف کېږي. موږ ټول ګناهګاران یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د الله نه امید دی چې زما کوم امتي د عرفې روژه ونیوله چې الله رب العالمین به د 2 کالو ګناهونه معاف کړي. تشریح مې درته تېره جمعه کړې وه صغیره ګناهونه مراد واړه واړه ګناهونه ځکه دا هم سړی تباه کوي که نه. واړه واړه کاڼي چې راجمع کړي خو غاټ ډېری ته جوړېږي. دې ته به په دې نظر نه ګوري دا واړه ګناهونه دي دا به څه وکړي دا سړی تباه کوي. همیشه چې غټ اور لګېږي دا د وړو تیلو نه او د وړو ډکو نه لګېږي. دې وړو ګناهونو ته به په سپک نظر نه ګوري دا سړي لره هلاکوي. دا غټه خبره ده چې زموږ صغیره ګناهونه الله معاف کړي او د کبیره دپاره به مستقل الله ته توبه وکړي. او که پر دې حق یې هغه ته به ووایي چې یا دا حق راته معاف کا او یا یې ورته ور ادا کا چې غاړه دې بې بنده نه وي.